په دنیا کې له هیڅ شي مه ډارېږئ، له باغي، له مجرم، له زورواکي، له فاسق، له ظالم، له سرکشه میرمنې، د اولاد له بېلارې کېدو، له مکاره خپلوانو او بالاخره په دنیا کې له هیڅ ستونزې مه ډارېږئ مګر له یوه شي وډارېږئ، له خپلو ګناهونو. بیا یې وایم، له هیڅ شي مه ډارېږئ مګر له خپلو ګناهونو، ځکه هر شی چې تاسې ترې ډار لرئ د الله تعالی په واک کې دي. هر څه الله تعالی چاپیره کړي دي. د الله تعالی له اجازې پرته هیڅ انسان، هیڅ شی او هیڅ مخلوق حرکت نشي کولی مګر دا چې د الله تعالی په خوښه وي. ځکه همدغه ګناهونه دي چې په تاسې باندې ستونزې او کړاوونه نازلوي.